د بلخ امیر اختیار ریاست د روغتیايي قوانینو امریت لخوا 80 ټونه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي چې د تیرو 4 میاشتو په موده کې په مرکز او ولسوالۍ کې راټول شوي وو د اړوندو ادارو د مسؤلینو په شتون کې وسوځول شول. د بلخ د امیر اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي د 8 میلیونه افغانیو په ارزښت 15 ټونه درمل او 25 ټونه تاریخ تیره او بې کیفیته خوراکي توکي له منځه یوړل. نوموړی زیاتوي د تاریخ تیره دوا او درملو په کاروبار کې ګڼ شمېر ښکېل کسان د دې خلاف کار د مخنیوي په موخه نیول شوي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي دي. 60 تن مواد غذایی تاریخ تیر و فاقد کیفیت و همچنان ادویه تاریخ تیر و فاقد کیفیت و دوپلیکیت و یا درجه دوست که از نقاط مختلف شهر مزار شریف و ولسوالی های 14 رگانه آن توسط آمریت صحت محیطی صحت عامه ولایت بلخ و آمریت قوانین صحی صحت عامه ولایت بلخ در مدت 4 ماه جمع‌آوری شده بود. قوانین صحی صحت عامه ولایت بلخ شب و روز تلاش میکنن که هیچ هموطن ما و یا کسی دوای تاریخ تیر بالای هموطن به فروش نرسه. شکر الحمدلله ما تا به حال توانستیم که مقدار زیادی ادویه‌ای که تاریخش تیر باشه، بی کیفیت باشه و یا در جاهایی که ادویه به شکل غیر استانداردش اونجا ساخته میشد و یا لیبلای دوای تاریخ گذشته پاک میشد دوباره تاریخ زده میشد، ما اونا را جمع آوری کردیم و این رسما شما شاهد هستین که هدر میکنین و کسایی که کار میکنن ما سخت مجازات کردیم و ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کردیم. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس مولوي محمد محمدي د امیر اختیار د دې کار ستاینه وکړه او له ملي سوداګرو څخه یې وغوښتل چې تاریخ تیر او بې کیفیته درمل د هیواد ته نه راواردوي. نوموړی ډاډ ورکوي چې په راتلونکو نږدې وختونو کې به د ښار په یو لرې څنډه کې د بې کیفیته درملو د سوځولو لپاره یو ځانګړی ځای وټاکل شي. ساحه‌ای که حریق شده یقینا تعفن و بوی و دود به ساحه پراکنده میشه و منتشر میشه. یقینا کسانی که در اینجا زندگی میکنه یقینا آسیب مضری به اونها وارد میکنه. ما انشالله در نظر داریم که یک ساحه را مشخص بکنیم برای ریاست ریاست صحت عامه ولایت بلخ که من بعد انشالله در اون جای مشخص حریق بکنن. په همدې حال په شمال زون کې د درملو د خدماتو ټولنې رئیس محمد شایب صافی خلکو ته ډاډ ورکوي چې وروسته له دې به با کیفیته درمل تولیدوي او چاته به اجازه ورنکړي چې تاریخ تیره درمل را وارد کړي. نوموړی وایي په تیرو 2 کلونو کې په زیاته پیمانه د بې کیفیته درملو د راواردولو مخنیوی کړی دی. ما در آینده بر مردم تعهد میدیم که مطابق تقاضای مردم دوای با کیفیت تولید میکنیم و تحت نظارت خود دوا و غذا و ریاست سطح ایره بر مردم و فروش میرسانیم که در آینده این سرمایه ما پولی که میسوزه این سرمایه ملی است، این میتونیم متوسط فابریکا ایجاد کنیم بر مردم اشتغال زدایی کنیم. نظر به اینکه باید حریق شود و این ما بر مردم وعده میدیم که هیچ دوای بی کیفیت و دیگه دوای غیر مجاز در افغانستان باز دوای آمدن امارات وارد نشد تا فعلا و تمامش تحت پشت دولت امارات اسلامی است. بل لور ته د بلخ امنیه قومندانۍ جنایي امیر مولوي احمد طیب د دې ولایت د امیر اختیار ریاست ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکوي او وایي چې هغه سوداګر چې هیواد ته بې کیفیته درمل راواردوي د دوی له جدي چلند سره به مخامخ شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. موږ به همیشه زموږ امنیتي ځواکونه د رئیس صحت عامه سره همکار واوسیږي په دې کې چې هغه کسان چې داسې جرم کوي چې خلکو ته ضرر رسوي او هغه شی ادویه چې هغه تر اکسپایر یا تاریخ تیر وي هغه په خرڅوي، نو په دې کې به کوشش کوي انشاءالله چې دا کسان نیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته یې وسپاري. د بلخ ولایت د امیر اختیار ریاست د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې 30 ټونه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل او خوراکي توکي سوځولي دي.